هیله لرم ټول به روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست د وینډوز 11 9 درس ته. که څرنګه تاسو ښه پوهېږئ په تېر درس کې موږ تاسو د ډیسکټاپ پرسونالایزیشن په برخه کې د تیمز په برخه کې د ماوس کرسر آپشن ولوسته. موږ تاسو سره د تیمز په برخه کې بل آپشن د ډیسکټاپ آیکن سیټینګ آپشن دی. د ډیسکټاپ آیکن سیټینګ په برخه کې موږ تاسو کولی شو چې د خپل د انټرفیس یا همکاري صفحې پر مخ بعضې نور اپلیکیشنونه یا هم فایلونه اضافه کړو. مثلا که چیرې موږ تاسو غواړو نیټورک اضافه کړو هغه اضافه کولی شو. کنټرول پینل غواړو هغه اضافه کولی شو. که چیرې موږ تاسو غواړو یوزر فایلز انتخاب کړو او د خپل کمپیوټر یا هم د خپل د کمپیوټر د انټرفیس پر مخ ویسو نو راځو یوزر فایلز انتخابوو او اپلای وایو. کله چې موږ تاسو اپلای وویل نو یوزر فایلز موږ تاسو د کمپیوټر د کاري صفحې پر مخ ظاهر شو. که چیرې موږ تاسو وغواړو چې یوزر فایلز بیرته د خپل د کمپیوټر د انټرفیس څخه یوسو نو راځو یوزر فایلز غیر فعال کوو او اپلای وایو. کله چې موږ تاسو اپلای وویل نو یوزر فایلز د انټرفیس څخه له منځه ځي. بل که چیرې موږ تاسو وغواړو د ریسایکل بین یا هم فایل اکسپلورر یا هم مایکروسافټ ایج او داسې نور اپلیکیشنونو ظاهري شکل یا هم شکل یې بدل کړو نو تاسو د دې څخه کولی شو. که چیرې موږ تاسو غواړو د ریسایکل بین ظاهري شکل ته تغییر راوړو نو راځو ریسایکل بین انتخابوو چینج آیکنز وایو. که چیرې موږ تاسو چینج آیکنز وویل نو موږ تاسو سره دلته زیات شکلونه دي چې موږ تاسو کولی شو خپل کوم اپلیکیشن یا هم سیستم مو چې یا هم فایل مو چې انتخاب کړی هغې ته یې سیټ کړو. که چیرې موږ تاسو دغه شکل یا هم دغه شکل انتخاب کړو او اوکې ووایو بیا اپلای ووایو نو ریسایکل بین هماغه شکل ځانته غوره کوي. او که چیرې موږ تاسو وغواړو چې ریسایکل بین خپل لومړني حالت ته راشي نو راځو ریسایکل بین انتخابوو او ریسټور فایلز وایو. کله چې موږ ریسټور فایلز وویل بیا اپلای کوو. کله چې موږ تاسو اپلای وکړ ریسایکل بین بیرته خپل لومړی حالت ته بدلیږي. بل موږ تاسو سره د پرسونالایزیشن په برخه کې د لاک سکرین آپشن دی. لاک سکرین آپشن په برخه کې موږ تاسو سره لومړی آپشن هغه د وینډوز سپاټ لایټ آپشن دی. د وینډوز سپاټ لایټ آپشن په برخه کې موږ تاسو سره لومړی د لاک سکرین سټیټس آپشن دی. که چیرې موږ تاسو غواړو د خپل د کمپیوټر د ساین ان یا هم لاک سکرین په برخه کې ویدر، میسیجونه، کلندر، کالکولیټر او داسې نور اپلیکیشنونه انتخاب کړو راځو د دغې څخه انتخابوو د لاک سکرین سټیټس د برخې څخه. که چیرې موږ تاسو وغواړو نور شیان هم د لاک سکرین سټیټس په برخه کې اضافه کړو نو د کنټرول پنل څخه موږ تاسو دا کار کولی شو. په راتلونکي درسونو کې موږ تاسو د کنټرول پنل په اپلیکیشن باندې خبره وکړو. موږ تاسو سره د شو د لاک سکرین بیکګراوند پکچر آن د ساین سکرین آپشن دی. که چیرې موږ تاسو وغواړو د لاک سکرین بیکګراوند یا هم کوم پکچر چې موږ تاسو د خپل د کمپیوټر لاک سکرین ته انتخاب کړی هغه په ساین سکرین په برخه کې هم په اتوماتیک ډول سره راشي موږ تاسو راځو د دې څخه دغه آپشن انتخابوو. که چیرې موږ تاسو وغواړو دا کار ترسره نشي دا دې څخه موږ تاسو همدغه آپشن غیر فعال کوو. موږ تاسو سره د پرسونالایز یور لاک سکرین په برخه کې د پکچر آپشن دی. چیرې موږ تاسو غواړو د خپل لاک سکرین یا هم ساین سکرین لپاره پکچرز انتخاب کړو دې څخه کولی شو. که چیرې موږ تاسو هر پکچر انتخاب کړو هماغه پکچر زموږ تاسو کمپیوټر لاک سکرین یا هم ساین سکرین لپاره غوره کیږي. بل که چیرې موږ تاسو غواړو د نت یا هم د انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړو بعضې پکچرې یا هم د فایل اکسپلورر یا هم د کوم بل فایل څخه یې خپل د کمپیوټر لاک سکرین یا هم ساین سکرین لپاره غوره کړو یا هم سیټ کړو نو د دې څخه براوز فوټوز وایو. او که چیرې موږ تاسو په نت سره وصل شو د مایکروسافټ ایج یا هم ګوګل کروم څخه یې ډاونلوډ کولی شو او یا هم د کوم بل فایل څخه یې موږ تاسو د خپل لاک سکرین لپاره فوټوز سیټ کولی شو.
موږ تاسو سره د get fun facts tips tricks and more on your lock screen option دی چې موږ تاسو دا option انتخاب کړو او کله هم موږ تاسو د نت سره وصل اوسو موږ تاسو د کمپیوټر د لاک سکرین یا هم ساين سکرین په برخه کې بعض اضافي معلومات راځي مثلا د هوا حالاتو په اړه معلومات راځي بعضې میسجونه موږ تاسو ته راځي بعضې مفید معلومات هم موږ تاسو د لاک سکرین د کمپیوټر د لاک سکرین په برخه کې ظاهریږي که چیرې موږ تاسو دا آپشن انتخاب غیر فعال کړو بیا دا اضافي معلومات موږ تاسو د کمپیوټر لاک سکرین په برخه کې نه ظاهریږي موږ تاسو سره د لاک سکرین سټیټس آپشن دی چې موږ تاسو د وینډوز سپاټ لایټ برخه کې دا آپشن ولوسته موږ تاسو سره د پرسونلایز یور لاک سکرین آپشن په برخه کې د سلایډ شو آپشن دی د سلایډ شو آپشن په برخه کې موږ تاسو سره لومړی آپشن هغه سلایډ شو اضافه کول یا هم سیټ کول د لاک سکرین لپاره دي موږ تاسو په دې درسونو کې د سلایډ شو پکچرز وینډوز سپاټ لایټ بیکګراوند فل فټ سپن او سنټر او داسې نورو موضوعاتو باندې خبره وکړه چیرې موږ تاسو وغواړو د خپل د کمپیوټر لاک سکرین لپاره یو سلایډ شو سیټ کړو نو دې څخه یې کولی شو یا هم د پخواني کوم سلایډ شو چې موږ تاسو جوړ کړی هغه هم موږ تاسو د خپل د کمپیوټر لاک سکرین لپاره سیټ کولی شو بل موږ تاسو سره د get fun facts tips tricks and more on your lock screen option دی چې موږ تاسو د پکچرز په برخه کې ولوسته موږ تاسو سره د include camera roll folders from this PC and OneDrive option دی چې موږ تاسو د خپل وغواړو چې د خپل د لاک سکرین یا هم ساين سکرین لپاره بعضې فوټوګانې یا هم سلایډ شو یا هم وینډوز سپاټ لایټ د نورو فولډرونو یا هم د پی سي یا ون ډرایو یا هم کیمرا رول څخه وغواړو چې سیټ کړو نو راځو موږ تاسو د دې څخه دا آپشن انتخابوو او د ون ډرایو د پی سي فولډر او د کیمرا رول څخه موږ تاسو پکچرز یا هم تصاویر خپل لاک سکرین لپاره یا هم ساين سکرین لپاره سیټ کوو موږ تاسو سره د only use pictures that fit my screen option دی که چیرې موږ تاسو دا آپشن انتخاب کړو او موږ تاسو یو سلایډ شو د خپل لاک سکرین آپشن لاک سکرین لپاره غوره کړو نو هغه تصاویر زموږ تاسو لاک سکرین په برخه کې ځان غوره کوي کوم تصاویر چې کولی شي خپل ځان د لاک سکرین په برخه کې فټ کړي چې موږ تاسو راشو دا آپشن غیر فعال کړو نو په هغې وخت کې ټول تصاویر که زموږ د کمپیوټر د لاک سکرین په برخه کې فټ کیږي یا هم فټ کیږي نه هغه زموږ تاسو د لاک سکرین د کمپیوټر د لاک سکرین برخه خپل ځان ته غوره کوي بل موږ تاسو سره د play a slide show when using battery power option دی چې موږ تاسو دا آپشن انتخاب کړو او موږ تاسو د خپل د کمپیوټر د لاک سکرین آپشن په برخه کې یو سلایډ شو سیټ کړی وي او موږ تاسو د بیټري پاور په حالت کې اوسو بیا په هغې وخت کې هم موږ تاسو سره سلایډ شو چالانیږي او پلی کیږي بل موږ تاسو سره when my PC is inactive show the lock screen instead of turn off the screen option دی که چیرې موږ تاسو غواړو چې په خپل کمپیوټر کې ګوتې ونه وهو نو په دې وخت کې موږ تاسو کمپیوټر turn off کیږي که چیرې موږ تاسو وغواړو د دې په ځای چې موږ تاسو کمپیوټر turn off شي موږ تاسو لاړ شو د خپل د کمپیوټر لاک سکرین برخې ته راځو د دې څخه دا آپشن فعال کوو که چیرې موږ تاسو دا کار ونه غواړو د دې څخه راځو دا آپشن غیر فعال کوو بل موږ تاسو سره turn off the screen after the slide show has played for don't turn off 3 hours 1 hour 30 minutes که چیرې موږ تاسو وغواړو یو سلایډ شو د خپل د کمپیوټر لاک سکرین برخې ته سیټ کړو هغه سلایډ شو ختم شي یا که چیرې موږ تاسو وغواړو 3 ساعته 1 ساعت 30 دقیقې یا هم هیڅ یو انتخاب کړو نو موږ تاسو د کمپیوټر د لاک سکرین کوم سلایډ شو چې خلاص شو
بیا زموږ تاسو کمپیوټر 1 ساعت بعد 3 ساعته بعد نیم ساعت بعد یا هم که چېرې موږ تاسو غواړو چې هېڅ موږ تاسو کمپیوټر ګل نشي نو ډونټ ټرن آف آپشن موږ تاسو انتخابولی شو. بل موږ تاسو سره لاک سکرین سټیټس آپشن دی چې په پکچرز او وینډو سپاټ لایټ آپشن په برخه کې موږ تاسو ولوستل. بل موږ تاسو سره د شو د لاک سکرین بیکګراوند پکچر آن د ساین سکرین آپشن دی چې په پکچرز آپشن کې موږ تاسو دا آپشن ولوسته. موږ تاسو سره دا د وینډوز 11 نه هم درس هیله کوم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او نور ملګرو سره شریک کړئ. تر بل درس پورې ښه وخت.